د نن ورځې مهم خبر د افغانستان پر ډیرو ولایتونو د سختو بارانونو او واورې اټکل شوی. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته دوستانو پر حاله سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سابسکرایب کړی نو افغان نیوز چینل سابسکرایب کړئ. د هوا پیژندنې اداره وایي نن یکشنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو او واورې اورېدو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو اورښتونو په نتیجه کې د درنو سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. وړاندې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 50 ملي مترو پورې د باران او له 20 تر 80 سانتي مترو پورې د واورې اورېدلو اټکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د لږو اورښتونو له کبله سږکال د وچکالۍ په باب اندېښنې شته. دوستانو دا او د نن ورځې چمتو خبر که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.